أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة دا مدنی صورت ته محترمو تینا مخ کی سورة الفاتحه کی مونږ داسې اجمال کو مختصر تشریح او مدارج السالکین کی امام ابن القیم رحمه الله به ډیر اوږد تفصیل کړی دی. ناشنا تفصیلات په دې سورة البقره کی سورة الفاتحه کی دي خو چونکې دا د عوامو درس دی نو بس دغه اختصار به ان شاء الله فائدہ کوي. نو اوس د دې سورت د مخ کی سورت سره مناسبت دا دی چې مخ کی درې ډلې بیان شي. یو منعم علیهم صحابه، دویم مغضوب علیهم یهود، او دریم ضالین نصارا گمراهان. اوس د دې صورت کې د دې درې واړو ډلو تشریح ده. گویا چې مخکې اختصار او دلته تفسیر دی. نو دا یو خسته طریقه ده د بلاغت چې اول اختصار وشي بیا تفصیل وشي نو دغه خبره ښه ذهن کې کینی. نو اوس الله جل جلاله په دې صورت کې د دې درې ډلو تفصیل کوي. سورة البقره دې ته ځکه وایي چې رستو دی کې د بقرې یعنی د غوا یو واقعه را روانه ده. نو هغه ټول صورت په دې نوم باندې مسما کو. دا نوم دې ټول صورت تکي خو مدنی صورت ته محترمو او ډیر مسائل پکې دي. صحیح حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحیح مسلم کې 780 نمبر حدیث ده، کتاب صلات المسافرین، باب استحباب صلات النافله فی بیته. په دې باب کې چې نفل منځ په کور کې غوړه ده او د صلات المسافرین کتاب کې دا حدیث راوړی دی 780 نمبر. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، تاسو خپل کورونو نه قبرونه ما جوړوي، کورونو نه اديري ما جوړوي. د دې معنی دا د محترمو چې اديره کې څنګه تلاوت نه کیږي او نه جائز دی، نو تاسو ګورئ تاسو کورونو نه اديري ما جوړوي. دا مثلا یاد ساتئ محترمو چې اديره کې تلاوت ناروا دی. خپل علماء احناف هم دا لیکلي دي چې اديره کې به تلاوت نه کې، مونږ به پکې نه کې ځکه مونږ کې تلاوت کیږي. او د سورة البقره اول او اخر چې کوم روایتو کې راغلي دي اغم ضعیف دي، احادیث پکې صحیح خو نشته، مرفوع د بعض صحابه او آثار پکې دي. ما خپل د شیخ حسن جان رحمه الله نه اوریدلی چې هغه دا فرمایل چې دا صحیح نه دي. تاسو هم د نت کې کتلی چې دا موقوف آثار هم صحیح نه دي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نقل دي خو هغه سندن ثابت نه دي. او دی حدیث نم ګوره خلاف ته پادیره کې تلاوت کول. نبی رسول الله فرمایي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، د کورونو نه اديري ما جوړوي. دا تشبیه پس کې ده، دا پدې کې ده چې څنګه اديره کې تلاوت نه کیږي او نه جایز دی، نو دا سی ګوره کورونو د اديرو په شان ما جوړوي. او بیا فرمایلی وای فإن البيت الذي، یقینا هغه کور تقرأ فيه سورة البقرة چې هغې کې سورة البقره لوستلی شي، نو لا يدخله الشیطان، دغه کور ته شیطان نه داخلیږي، شیطان نه ورننوځي. څومره عظیم فضیلت دی محترمو. ډیر خلک نن سبا په دې پیریانو او د دې سحر او جادو په دې قصو کې مبتلا دي. هغې ته د دې حدیث د مسلم دا نصیحت دی. ګوره صحیح روایت د نبی علیه السلام چې سورة البقره په کورونو کې تلاوت کوي، دا شیطانان او پیریان او دا سحر محر بخپله د کور نه ختمي. خو مونږ محترم غم مونږ کې دا دی چې مونږ دا قرآنی اذکار یا د نبی علیه السلام چې کوم ښودلي دي هغې پسې نه ځو او د مولیانو خبرو بس دې تعویزونو دې مولیانو له ورسو هغه رانه پیسې م واخلي او دین هم راله برباد کړي. نو دا بهتره طریقه دا ده چې دا صورت په کور کې وایي، روزانه د دې تلاوت کوي. لګول ګورې نبی رسول نه دي ذکر کړي. ښه بعضې خلک په کورونو کې دا سورة البقره لګولي په موبایل باندې او بیا خپل لګي کارونه کوي او هغې ته یې غوږ نی. نو دا طریقه هم صحیح نه ده. دا بعضې دمګري ښیي چې یاره سورة البقره په کور کې د خیر دی که په موبایل لګېدلي. نه، نبی علیه السلام دلته فرمایلی دي چې تقرأ فیه، چې په سورة البقرې قرائت پکې کیږي. سماع نه ده ویلی چې صرف اورېدلی کیږي، بلکې تقرأ فیه سورة البقره. کم کور کې چې د سورة البقرې تلاوت کیدی شي منه دغه کور خلک یې کوي.
نو لا يدخله الشیطان، شیطان دی کور ته نه داخلي. د عظیم فضیلت د دې صورت. مدنی صورت ته ځکه دا د هجرت نه بعد نازل شوی دی، اگر که بعضی آیتونه حجۃ الوداع په موقع نازل، خو لیکن په دا جامع تعریف مخکې مونږ ویلو چې د هجرت نه بعد کوم صورت نازلی هغه به مدنی، اگر که آیتونه مکه کې نازل شي. الله فرمایي الف لام میم، دي ته حروف مقطعات وي. مقطع معنا جدا جدا لوستل، جدا کړی شوی. نو ګوره دام جدا جدا ویل کیږي، الف ځان لا، لام ځان لا، میم ځان لا. دا په یو ځای باندې نه دی چې موږ د دې ته علم وایو، علم نشي ویلې، بلکې دا جدا جدا دي، ځکه ورته مقطعات وي. او د دې باره کې صحیح عقیده محترم هغه دا ده چې الله اعلم بمراده، د دې په مقصد او معنا باندې صرف الله پوي. کوم روایت کې پدې کې وی یا د علماو اقوالی، نو هغه اسی د علماو خبرې، نور احادیثو کې د دې تفسیر نه دی راغلی چې د دې به څه معنی. او دلته اهل علم دا یو نکته وایي چې دا لفظ ذکر وړو چې سره د علما کبر کې را نشي، تکبر کې، چې یاره مونږ له خو قرآن راځي، سورة الفاتحه هم ګوره زده که او تفسیر هم وکړو، یو سړی تکبر ونه کړي. الله فرمایي راشه که ته دومره ښه مولای الف لام میم معنا وکړه که نه زه. نو دا یو مونږ ته یو بریک هم الله ولګولو چې ګوره ځان ته به ګورې غټ خلک نه وایي چې ګینې زه بس یو ډېر غټ مولی یم، هم چومن دیګری نیست. نه، الله فرمایي الف لام میم، د دې په معنا باندې او مقصد باندې صرف الله پوي. اوس دا الفاظ محترم وګورئ فضول نه دي، ځکه اجر پکې دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه دا نه ویم، د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث سنن الترمذی کې شته، کتاب فضائل القرآن کې، چې چا الف وویلو او لام ویلو میم ویلو، نو دته ګوره په دې لفظ باندې 10 نیکۍ میلو شي، ځکه الف بیل حرف ته، لام بیل حرف ته، میم بیل حرف ته، او هر حرف د قرآن کریم باندې اجر شته دی. نو دینه دا فائدہ معلومه شو محترم. بعض علما دا سختی کوي، یره وایي که چاله د قرآن معنا او تفسیر نه ورزي نو دله تلاوت څه فائدہ نه ورکوي. دا خبره کمزوري ده، ځکه د الف لام میم معنا خو یو عالم لم نه ورزي، او سره د دینه په دین نبی علیه الصلوۃ والسلام 10 نیکۍ فرمایلی. نو ټیک ته قرآن کریم زده کول ضروری دي، خو که چاله نه ورزي او تلاوت کو او اجمالی ایمان پی نو دا به مسلمان یو، دله به تلاوت ان شاء الله فائدہ ورکوي، ځکه د دې الفاظ معنا هیڅ چاله نه ورزي او اجر پکې شته. امام ابن القیم رحمه الله یو ناشنا فائدہ لیکلی ده، هغه فرمایي چې کلم په کوم صورت کې د حروف مقطعات ذکري، نو دې پسې به خامخا د قرآن کریم تذکره وي. د دې الحروف مقطعاتو د قرآن سره ډیر زیات تعلق دی. نو واقعي چې کوم صورت ګوري نو د دې حروف مقطعاتو نه بعد باغی کې د قرآن کریم تذکره وي. لکه دلته وګوره الله فرمایي ذالک الکتاب، ذالک دا قرآن کریم، الکتابو کامل کتاب دے. ورته د قرآن کریم تذکره ورپسې شو. ذالک د اشاره د بعید د پر استعمالیږي عربي کې، او قرآن کریم خو مونږ ته نږدې دی، نو دا د قرآن کریم کمال ته اشاره ده چې یو څیز نږدې وي او ته ورته د لرې اشاره کې، دا نږدې دی خو دې ته بعد رتبي وي. مرتبه د قرآن کریم ډیره اوچته ده، د دې وجه نه د هذا الکتاب په ځای ذالک الکتاب ویلو چې د قرآن مرتبه اوچته ده، او د کوم څیز مرتبه چې اوچته وي نو هغې ته خلک د اسم اشاره بعید راوړي، قریب نه راوړي، ځکه الله جل جلاله دلته ذالک وفرمایلو. وی ذالک دا قرآن کریم الکتابو کامل کتاب دی. اول ګوره د قرآن کریم دلته 4 صفات ذکر کیږي، یو دا دی په ذالک کې ورته اشاره شو چې قرآن کریم مرتبه ډیره اوچته ده. دویم الله فرمایي الکتابو دا کامل کتاب دی. کامل څه ته وایي؟ نو رستو قرآن کریم کې الله ذکر کړي دي چې لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه ترې رستو څه درستو پکې څوک زیادت یا نقصان کولی شو، نه مخکې پکې چا کړی دی، بالکل د خطایا نه چې محفوظ وي، خطایي پکې بالکل نی. دغه کلام ته او دغه کتاب ته کامل کتاب وي. نو الله جل جلاله فرمایي چې الکتابو دا قرآن کریم کامل کتاب دی، په دې کې هیڅ قسمه خطایی نشته. دا 2 صفات د قرآن کریم ذکر شو، دا باقی ان شاء الله آینده درس کې بیانېږي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.